نیکسټ ټاپک ته پسې ځو ګورو چې دلته کې مونږ لا سره کړي دي مونږه ارتھمیټک اپریټر وکتل اساینمنت اپریټر وکتل بل پسې د کمپیریزن اپریټر ټیک شو او لاجیکل اپریټر نو زه به د کمپیریزن اپریټر راواخلم پی ایچ پی چې ما د کمپیریزن اپریټر چې دی ایکسپلین کا دیو ما ته دا ایکسپلین کی ټیک شو د لګیاري خپل ریسپانس جنریټ کوي نو د کمپیریزن اپریټر ما ته وایي چې دا سره پر یوز کیږي د دوه ویلیو کمپیر کوي یو بل سره ټیک شو دوه ویلیو موږ د یو بل سره کمپیر کوو او موږ چې په کم کنډیشن باندې کمپیر کوو نو موږ ته د ریزلټ چې دی ټرو راکړي یا فالس چې موږ په کم ریزلټ باندې یو بل سره کمپیر کړل چې او دا برابر دي د یو بل سره کنه دي برابر ټیک شو فرض که دوه کسان موږ د عمر کمپیر کوو چې د دوه عمر یو عمر دی که یو عمر یې د دوه عمر د موږ له بوي چې ټرو یو عمر یو عمر دی ستا کنډیشن صحیح دی کوي چې نه عمر دوه یو عمر نه دی نو به چې فالس کنډیشن غلط دي دوه عمر یو عمر نه دغه شان کزم چې د یو کس عمر د بل نه سیوا دی نو دی به ما دا وبګوري کاغه عمر سیوا نو ماته به چې او سیوا دی که عمر کم ماته به چې عمر کم دی ټیک شو نو اوس زه دې کار کوم چې لګي کمپیریزن اپریټر دی ټیک شو کمپیریزن اپریټر څه سری ایکوال دی ټیک شو چې دا دوه ایکوال دي یو بل سره کوم دا غي د لپاره څه یوز کیږي ډبل ایکوال یوز کیږي بل اپریټر چې دی چې دوه د یو بل برابر نه دي دا غي لپاره دا ایکسکلیمیټری ساين او ایکوال مطلب دا چې دا دوه د یو بل نه دي برابر بل ټریپل ایکوال مطلب دا چې دی کې کم ډیټا ټایپ دی هغه هم یو شان دی کنه دی بل ناٹ ټریپل ایکوال مطلب چې دی ډیټا ټایپ د یو بل بالکل مختلف دی کنه دی ټیک شو چې ویلیو یو شان خو ډیټا ټایپ هم دی یو بل مختلف دی یو دا چې ګریټر ده چې دا یو ویلیو د بل نه سیوا ده کنه دا یو ویلیو د بل نه کم ده کنه ټیک شو دا یو ویلیو یې سیوا ده یا د امر ده ګریټر اور ایکوال ټیک شو دا یو ویلیو د دینه کم ده لیس اور ایکوال لپاره دا ساين دی ټیک شو نو دا مختلف اپریټرز دي اپریټر کم دي زه به ولیکم چې کمپیریزن اپریټرز هغه کم دي چې یو دی ایکوال بل چې دی کنه هغه دی ناٹ ایکوال ٹھیک شو بل ټایپ چې دی هغه به چې دی equal with data type ٹھیک شو بل ټایپ چې دی not equal with data type ٹھیک شو بل چې دی greater خو آسان دی ٹھیک شو بل پسې دی less او بل پسې دی greater or equal ٹھیک شو greater or equal دی او بل پسې دی less or equal I think چې ما به کې سنې مس کړی ٹھیک شو greater or equal less or equal او equal not equal greater than equal ٹھیک شو دا مختلف اپریټرز دي وس اولنې کمپیریزن لپاره به زه واخلم د دوه کسانو ایج AHLAM اسلم ایج دا اسلم ایج به څونه فرض کوم چې 18 سال دی ٹھیک شو دویم به زه واخلم چې اسد ایج ٹھیک شو دا اسد ایج زم چې فرض کړ 20 سال دی ٹھیک شو نو وس د دې کمپیریزن به زه کوم دلته کې مالا دوسره دغه راکړي هم دي چې زه په ایکو کې ډایرکټ شو کولای شم ټیک شو دی ریسپانس زه په ایکو کې شو کوم ډایرکټ ایکو او په ایکو دی بریکټ کې به څه شو کوم زم چې ډالر ا اس دلته کې به یو ایکو بریک ولګوم بیا ټیک شو زم چې اسلم عمر چې دی هغه سیوا دی دا اسد د عمر نه ټیک شو نو کدا ټروي جماله بل ټرو راځي کدا فالزي مالا فالز راځي اسلم ایج ٹھیک شو اسلم ایج اسد ایج نه اسلم ایج سیوا دی جماله بل ټرو راځي دی به مالا فالز ال راکې کنه کله فالزي او کله فالزي دی مالا سن راکې I think چې د کله ټرو شي په ماته 1 شو کوي
فالس باندې دی اصل کې دلته کې اوس څه شو کوي که دا فالس دی که نه نو مطلب دا به 0 ټیک شو په دلته کې فالس باندې اوس ویلیو بای ډیفالټ دی نه شو کوي نو چې کله شوی دی ماته دلته کې 1 شو کې چې هغه کې ستا کنډیشن صحیح دی دغه شانتې مختلف لپاره نو دا په دې باندې موږ مختلف ویلیوز کمپیر کولی شو خو مین خبره به کې دا یو ده د دې او په دې کې څه دا یو چې د ډیټا ټایپ لپاره ګوره فرض که زه دوه ویلیو واخلم کمپیر کوم زه واخلم چې 2313 is equal to 13 نو تاسو ته پته دی نه مخکې تاسو ډیټا ټایپس ویلو چې کله په سټرینګ کې زه ویلیو چې په ډبل کوټس کې زه ویلیو ولیکم نو هغه سټرینګ دی ټیک شو او بغیر ډبل کوټ چې دا ما نمبر لیکلی نو مطلب دا نمبر دی نو دا دواړه چې دي د یو بل سره 13 دام دی 13 دام دی دواړه برابر دي ټیک شو دلته کې 1 پرنټ کیږي ټیک شو 1 پرنټ کیږي ټیک تل دی د وجې نه دواړه صحیح دي خو که زه د دې سره ټریپل ایکوال وکړم ټریپل ایکوال مطلب دا چې زم چې دې دواړو ډیټا ټایپ هم چیک کا چې دې ډیټا ټایپ او د دې ډیټا ټایپ سیم دي کنه اوس پاسه کې دواړو ډیټا ټایپ سیم دي دا یو انټیجر دی دا یو سټرینګ دی نو اوس په لګیدل دا ونه غیب شي 0 به خو دا لیکي 0 به نشو کوي مطلب دا به غیب شي مطلب دا چې دا صحیح نه دی دا کنډیشن غلط دی مطلب دا دواړه صحیح نه دي خو که زه دا داسې کم ټیک شو نو اوس چې دی بالکل دا هم نمبر دی دا هم نمبر دی او 13 دواړه دي نو صحیح دی ټیک ته اوس په 1 شو کېږي دغه شانتې که زه ناټ ته دې سره ولګوم نو دا به الټی ناټ مطلب دا که نه چې یا د دې دواړو دغه د یو بل نه مختلف دی زه دې ته وایم چې یاره دا دواړه نمبر دی یو بل نه مختلف دی یو 13 دی او بل به 13 نه او زه ورته وایم چې یاره یا خو به نمبر مختلف نه د دې ډیټا ټایپ په چرته مختلف نو اوس بالکل دا کنډیشن ټرو دی ځکه چې اوس په دې کې دا یو چې دی ډیټا ټایپ د بل نه بدل دی نو که زه اوس دا وګورم نو بالکل کنډیشن ټرو دی اقا 1 ماته شو کېږي که زه اوس سړي نه دا لرې کړم نو اوس چې دا دواړه یو شان دي بالکل او زه دلته کې دا کنډیشن دا ګورم چې آیا دا دواړه یو شان نه دي زه دا کنډیشن ګورم نو اوس په ما دلته کې دا ون نه پرنټ کېږي مطلب دا چې دا فالس دی دا کنډیشن نو دا شو د ټرو او د فالس لپاره ٹھیک شو نو دا مختلف اپریټر دي چې په دې باندې کمپیریزن کېږي مخکې چې کله موږ پروجیکټ کوو نو دا کمپیریزن چې دی دا موږ په مخه مخې له راځي هغه به کوو ټیک شو کمپیریزن اپریټر وشو په دې پسې بیا ورپسې اپریټر چې کوم دی هغه آی تھنک چې دغه دی لاجیکل وشو کمپیریزن وشو لاجیکل اپریټرز دي ٹھیک شو نو لاجیکل اپریټر به زم چې what is logical operators ٹھیک شو operations logical operations کم دي اوس په دې باره کې به زه تاسو کوم د وخت ریسپانس جنریټ کی او په سیکنډ ویډیو کې بیا ډسکس کوو